هغه تخلص دې په یاد دی؟ یوه شیبه څارګر صاحب. الکو څارګر صاحب، ولې مو پوښتنه وکړه؟ بابر یعنې زما مایرنی ورور ته یې هغه ځوانه نجلۍ دې وژلې او مور دې هم ټپي کړې ده. ها، زه خپله تا پیدا کوم، خپله دې پیدا کوم. نجیبه څه شوي ښه یې؟ اوبه. څه؟ اوبه. اوبه؟ ته اوبه څښلی شې؟ زه به یو ځل له ډاکټر نه پوښتنه وکړم. صبر وکړه. هنري مېرمنې، خدای دې تا هوښیاره کړي، ستا دا برخه ته هېڅ نه ورکېږي. صبر وکړه، صبر وکړه. ما هیڅ کله هم د بخت ستوری نه درلوده. د شفقت کوم لاس هم زما په سر نه و، خو تل مې د دې شیانو خیال په ذهن کې درلوده. ستا د مرګ له دروغو سره لوی شوم، خو زما د زړه خفګان او د مایرني اولاد پیغور ته تل ما ته را په یادولې. باید نه وای مړه شوې، ومې لټولې، څېړنه مې وکړه او آخر مې ته پیدا کړې. څو ورځې مخکې له دې چې عسکرۍ ته راشم ته مې پیدا کړې. ومې غوښتل یو ځل له نږدې تا ووینم. سربیره په دې چې دومره لوی شوی یم، بیا مې هم وغوښتل چې ما غېږ کې ونیسې، خو ونه شو. په لامل یې نه پوهېږم. په دې هم نه پوهېږم چې په 2 کلنۍ کې دې ولې زه یوازې پرېښودم او لاړې. په دې هم نه پوهېږم چې ولې ستا په اړه راته د مړه کېدو دروغ ویل شوي وو. یوازې په دې پوهېږم چې تا نور هېڅ کله هم نه ناراحته کوم. خو په دې پوه شه چې ته به تل زما د زړه د ښه بخت ستوري په توګه پاتې شي. که تا هېڅ ونه پېژنم هم، ستا زوی. بیتا ژوند، څه
ته ډېر کلک زړه کړی یم مورې. د مېرمنې په ګډون مې نه پوهېږم چې کوم څوک ما سره مینه لري او که نه. هیله کوم ویښه شه او یو ځل ما په غېږ کې ونیسه، ځکه چې زما درمل ستا شفقت دی مورې. یعنی د تیمور د پلار له مرګ وروسته تاسې د هغه روزنه پیل کړه همداسې ده؟ هو یلدرام یعنی د تیمور جان پلار. کله چې تیمور 6 کلن و هغه بل واده وکړ. هغه وخت پلار تیمور خپل ځان سره واخیسته، خو له واده نه 1 کال وروسته د سرطان له امله مړ شو. هغه وخت تیمور نه غوښتل چې خپلې مېرمنې مور سره پاتې شي. موږ هم له آلمان نه بیرته راغلي وو. موږ ته راغی. له هغه وخته وروسته تل موږ سره وو. ځکه تاسې ته د خپل پلار او مور په څېر فکر کوي. البته ماشومتوب کې چې موږ کره راغلی و په هغه باندې اختر راغلی و. هغه د مېرمنې مور نوم یې څه وه؟ کامران. د تیمور هغه ښځه هیڅ نه خوښېدله په داسې حالت کې چې هغه یوه ښه او با اخلاقه ښځه وه. خو البته تیمور د خپلې ترور کور ته ترجیح ورکړه. هو دارو ماشه او ډاره شوم. ته څه وخت راغلی؟ و مې غوښتل د خپل ماشومتوب کیسه له تاسې واورم. ښه یعنې ته له ډېره وخته دلته وې. ما ته چای نشته؟ شته، ورشه ګاز په سر مې ایښی درته راوړه. ترورجانې ته خو وینې ښځه مې ما ته چای هم نه راوړي. ته صبر وکړه، زه یې راوړم. ته کښېنه ګرانې. وای ته هم ستا ډېر خوښېږي چې د خلکو په مخ کې دا خبرې یادې کړې. په اصل کې ښه وشول چې راغلې. مننه کوم ترورجانې. له دفتر نه ما ته زنګ وهلی و. که لاړه شم خفه کېږې خو نه ترورجانې؟ هېڅ کله هم نه، دا ستا کار دی، باید لاړه شي. خو چې بیرته راغلم بیا به د سلطان احمد جومات ته چکر ته لاړ شو. بیا پلمه ونه کوي. ښه سمه ده، د لیدو په هیله. ښځې صبر وکړه، ژبه مې وسوځېده. زما ژبه دې بدې راځي که څنګه؟ زه څه پوهېدم نو، ستا خو چای خوښېږي. ښه سمه ده، چای خو دومره زر زر نه څښل کېږي که نه؟ ښه نو نن څنګه یې ښاغلیه؟ شکر دی، یوازې د شپې راباندې لږ درد راغی. خیر دی، نورماله خبره ده. درمل خو مو خوړلي دي که نه؟ ټول درمل یې وخوړل، ما خپله کنټرول که. ډېر ښه، که نصیب وي نن کور ته هم تللی شي. مننه کوم ډاکټر صاحب. شکر وباسئ، ځکه کله چې روغتون ته یې راوستی اپنډکس مو چاودېدلی و، د مرګ چانس مو ډېر و. خدای دې وساتي. بیا دې هم شفا وي. مننه. ترورې غواړم تا نه یوه پوښتنه وکړم. البته څه شوي ګرانه؟ مور مې ولې زه یوازې پرېښودم؟ زویه دا خبرې پرېږده. له هغه وخته څومره کلونه تېر شوي او هو که خبر هم شې
څه ګټه به وکړي ها څه ګټه به وکړي کاکا یو انسان څو میندې لرلی شي زه هم حق لرم چې پوه شم پلار دې راته ویلي وه کله چې مور دې پته وه امیندواره وه هغې غوښتل چې ماشوم یې سخت کړي پلار دې نه و راضي شوی یعنې کله یې چې په ګېډه کې همونځی نه غوښتلم وروسته له دې چې پیدا شوې یو ځل هم غېږ کې نه وی اخیستی شیدې هم نه وې درکړې ښه نو ولې ما څه ګناه لرله مور دې ستا په اړه بې ځایه باور درلوده زویه فکر کوه چې یو بدمرغه یې بدمرغه ماشوم کله چې پته امیندواره وه کوم چا ورته ویلي وه هغې هم دا باطل فکر ته خپلو مغزو کې ځای ورکړی و یعنې پلار دې هم داسې وویل یعنې زه یې هېڅ نه خوښېدم همداسې ده هغه وخت یې هم ستا له پلار سره جنجال کړی و وروسته یوه ورځ ستا مور له کور نه وتښتېده بل چا ته لاړه پلار دې دا کار نشو زغملی هېڅکله یې ستا مور ونه بخله او یو ماشوم ته یې دروغ وویل چې مور دې مړه شوې ده که نه د عسکرۍ تر وخته دې دروغو ته دوام ورکړ تیموره زویه سباناری نه خوري حلیمه ووایه څارګر صاحب کار لرې کوم ځانګړی کار نه لرم څارګر صاحب ځینې ورځني کارونه دي دوه دواګانې دي چې زه یې څېړنه کوم ما سره مرسته کولی شي البته څارګر صاحب مننه به هیچ پرونه شپه څېړنه کړې وه پوښتنه وکړه چې نوي معلومات خو به یې نه وي پیدا کړي زه غواړم چې دا کس پیدا کړم بابر الکوچ پیښه څه ده څارګر صاحب د وژنې شک پرې کېږي او هو د پرونه شپې د پیښې ځای رپورټ هم غواړم سمه ده په سترګو ژوندی اوسئ یوجلا دلته راشه زر کوه زر کوه بابرا غلی شه دا څنګه جامې د غوسې دي په ځان دې ملنډې وهې غلی شه فکر کوم پرون شپه مې مور ناروغه شوې ها وروره پرون شپه ټول پولیسان ستاسو په کور کې وو څه خبره وه زه نه پوهېږم مور مې روغتون ته بیولې وه کوم روغتون ته بیولې وه تا به کوم څه اورېدلي وي کېدای شي خو نه یې وایم ووایه که ونه وایم نو بیا څه غواړې ها د جاپان یون لرې د کویټ دینار هم منم څارګر صاحب ووایه د پرونۍ نجلۍ په اړه په ساحل کې چې وژل شوې وه د هغې د عدلي طب ریپورټ مې راوړ د وژل شوې نهې ریپلیک وژنه د خفه کېدو له امله شوې له جسد سره ځینې شیان هم پیدا شوي چې یو سړي پورې اړوند دي لکه ویښته او شول چې موږ اصلي موخې ته په اسانۍ سره رسولی شي او همدارنګه د هغه نجلۍ په بکس کې مو د ګوتو نښې هم پیدا کړې په لوړ ګمان د دې نجلۍ د وژل کېدو وروسته له بکس نه غلا هم شوې ده کله مو چې د ګوتو نښې وڅېړلې پوهېږئ چې له کوم نوم سره مخامخ شو بابر الکوچ هو څارګر صاحب دا بابر نومی کس پخوا هم د ځینو عادي جرمونو له امله پولیسو سره ثبت شوی د همدې لپاره یې زمونږ په ارشیف کې د ګوتو نښې شته دي هو څارګر صاحب ښه د بلې پیښې خبره څنګه ده هغه هو د تومرې سلکوچ پیښه هغه تومرې سلکوچ اوس په روغتون کې ده پوهېږم دوام ورکړه د تومرې سلکوچ پیښې راپورته په کتو سره هم په ډاګه شوه چې هغه ښځه د ګلدان په وسیله ټپي شوې
داسې ښکاري چې کومه بله ستونزه د هغوی ترمنځ نه ده راغلې. د پیښې د ځای د پلټنې ډلې د تور مثال کوچ سره په ځمکه باندې لاړې او لږ ویښتان پیدا کړي دي. او هو د ګلدان په سر چې د ګوتو کومې نښې وې هغه مو هم وڅېړل. دا چې د ګوتو دا نښې د چادي ثابت شو او دا خبره نوره هم جالبه ده. په ګلدان باندې هم د بابر کوچ د ګوتو نښې دي؟ هو هسې هم بابر کوچ د تور مثال کوچ زوی دی. ښکاره ده. هو ښه نو د دې دوه پیښو ترمنځ کومه اړیکه شته؟ په دې نه پوهېږم څارګر صاحب، خو شکمن کس په دواړو پیښو کې یو دی، بابر کوچ. او دا کس اوس د باندې دی او په ارامه ګرځي. د دې دوو پیښو ترمنځ هرومرو کومه اړیکه شته؟ داسې لاس تر زنې نشو کېناستلی. دا کس باید پیدا کو. ځان ته د هغه کس په ځای کې فکر وکړه. چیرته تللی شي؟ باید پوه شم چې خپله مینه یې ولې وژلې او مور یې ولې ټپي کړې. یا به دې غوښتل پوه شې چې د هغوی له منځه کومه یې تر اوسه ژوندی ده. بخښنه غواړم، جدي مراقبت خونه کومې خوا ده؟ نه پوهېږم. مننه کوم. بخښنه غواړم، جدي مراقبت خونه کومې خوا ده؟ څلورم پوړ کې ده. مننه کوم. اورې حلیمې؟ ووایه څارګر صاحب. چیرته یې؟ دفتر کې یم. ولې مو پوښتنه وکړه؟ زه د نجیب امر لیدو ته راغلی یم. اوس د هغه لیدو ته ورځم. پوښتنه مې کوله چې نږدې خو به نه یې. هلته څوک دي؟ تیمور څارګر صاحب همدلته دی. ښه ده، هسې هماغه دې خوا ته نه راځي. څوک دی؟ عاقف څارګر صاحب. هر ډول خلک د ناروغانو لیدو ته راځي. ان د جدي مراقبت په اړه پوښتنه کوي. خو زموږ تیمور ورور ځان نه په زحمت وي. جدي مراقبت کوټې ته داسې هر رنګه خلک نه پرېږدي څارګر صاحب. حلیمې څه یې وویل؟ مهمه نه ده څارګر صاحب. هغه خبر شوی چې د هغو دواړو له منځه یوه ژوندی ده او د هغې د وژلو هڅه به وکړي. موبایل راکه. زر کوه. بله عاقفه. وای تیمور څارګر صاحب، ښه وشول چې سره خبرې کوو. لږ مخکې تا څه وویل؟ په دې اړه مو خبرې کولې چې ته څومره یو دروند سړی یې. نه جدي مراقبت دې یاد کړه چې چا یې پوښتنه کړې به. هو لږ مخکې لیونتون یو کس هم د خپل ناروغ لیدو ته راغلی و. جدي مراقبت کوټه یې لټوله. هغه څه رقم کس و؟ یعنې څه چې څنګه کس و؟ چا چې تا نه دا پوښتنه وکړه یو 25 کلن کس و؟ هو لږ لوده او ډنګر هم و. عاقفه تا نه یوه غوښتنه کوم. ووایه. زر د جدي مراقبت خونې ته لاړ شه. هله د تومرې سالکوچ کوټې ته ورشه. تومرې سالکوچ سمه ده؟ بیړه وکړه. که هغه کس دې بیا هلته ولیده زر یې ونیسه. زر کوه. هله نو مونږ هم درځو. راځه چې ځو. وای فکر کوم کار جدي دی.
ودرېږه رازیله ودرېږه مه تښته توبه توبه څارګر صاحب ودرېږه پولیسیان ودرېږه په ګونډو شه په ګونډو شه په ګونډو شه تر کومه به ماته داسې راګورې ها څه وکړم ستا په څېر رزیلو کسانو سره ډېر وخت نه مخامخ کېږم حق لرم چې وکیل ځان ته راوغواړم وکیل دې په لاره کې دی اندېښنه مه کوه سمه ده یوې واده شوې ښځې سره دې پټه مینه وکړه او هغه دې ګواښله پیسې دې ترې غوښتلې او هغې هم درکولې چې غوښتلې دې هغې درکولې خو کله چې نورې پیسې یې نشوې درکولی ویې ویل چې پولیسو ته وایي خپل منځ کې مو جنجال وکړه او هغه دې په ډېرې بې رحمۍ ووژله داسې رزیلو کسانو سره د ورځپاڼو په وروستیو پاڼو کې ډېر مخامخ کېږم تا خپل اصلي مور د خپل اصلي مور وژنې هڅه څنګه وکړه دا راته ووایه کور کې مې داسې یو لیک ولیده چې د یو بل زوی ورته راغلی و زما مور یوه رزیله ښځه ده ته حق نه لرې چې ما سره داسې وکړې ته زما مور ته داسې کلمه نشې کارولی ته څه وایې ها 10 کلن یم یو ځل هم مور مې غېږ کې نه یم نیولی یو ځل یې هم زه نه یم ښکل کړی یوه ورځ مې هم له هغې سره په یوه کور کې نه ده تېره کړې یو ځل یې هم ما ته زوی نه دی ویلی یو ځل مې هم د هغې شفقت او محبت نه دی لیدلی ولې ځکه چې هغې تا ته مورتوب کاوه ستا په څېر یو رزیل ته او ته د هغې په ارزښت پوه نه شوې ته څه وایې بې موره ژوند زه ډېر وځورولم ما نه یو بد سړی جوړ کړه خو ته د خپلې مور په قدر پوه نه شوې خپله سزا باید ووینې څارګر صاحب صبر وکئ او وروسته له دې زه حلوم تاسو یې ماته پرېږدئ تاسې لږ ارام وکئ الکترونیک یوه شیبه مهرباني وکئ دلته چې هغه ښځه به خواشینی یم 10 دقیقې مخکې مو له لاسه ورکړه تاسې خپلوانې که د دندې لپاره مو دلته راغلي یئ کیدای شي دواړه یې اوسم او کیدای شي یوې هم نه خدای دې د زړه صبر درکړي
ښه ده چې ویده یې امر صاحب. که ویښ وای د زړه حال مې درته نشو ویلی. تاسې پوهېږئ چې پلار مې ولې په ما باندې د تیمور نوم ایښی امر صاحب؟ ځکه چې زه یې نه خوښېدم. د هغه نوم یلدرم و. د همدې لپاره یې یلدرم بایزید ډېر خوښېده. هماغه پاچا یادوم. ګوډ تیمور یعنې ګوډ تیمور چې هغه یې یعنې اسیر نیولی و، له هغه نه یې کرکه کوله. دې کار ته وګورئ چې زموږ تخلص هم ګډ دی. ما ټول عمر د پلار لخوا ماته د سزا راکونې لپاره راکړل شوی نوم سره تیر که. کیدای شي نوم مې ښه وي، خو د پلار نیت مې ډېر خراب و ډېر. تاسې ته یوه خبره کوم چې د مېرمنې په ګډون مې هېڅوک هم ترې خبر نه دي. تاسې په خپل ژوند کې دوه ځلې بې موره شوي یئ امر صاحب. زه بې موره شوم. لومړی ځل په 2 کلنۍ کې او دوهم ځل نیم ساعت مخکې. هغه چې هر څه وکړي ما هم هغه یوازې پرېښوده. هغې نه مې ساتنه ونه کړه. هر څنګه چې وه ما باید د هغې دروازې مخې سره شپه سبا کړې وای، ځکه چې مایندې د اسمان په څېر لوی زړه لري. همداسې نه د امر صاحب؟ زه نور اسمان نه لرم امر صاحب. اسمان په سر نه لرم. چا به فکر کوه چې زما د لاس لیکل شوی لیک به د هغې د مرګ لامل شي. خو نه پوهېږم چې ولې نه ویده کېږي. پلار ته یې شوی، فکر کوم خوب یې ډېر نه خوښېږي. کیدای شي غواړي به پلار یې لا ډېر وویني، ورپسې خفه شوی به وي. بې مسؤلیته پلار یو، همداسې نه ده؟ نه استغفر الله څارګر صاحب، زما موخه دا نه وه. یوازې نه رښتیا ده. زه مې خپلې ګناوې منم. دا چې نجیب امر صاحب څنګه پلار دی دا خو ټولو ته ښکاره ده. کور کې د پلار او خاوند په توګه بریالی دی او په کار کې هم بریالی دی، خو زه تل بې معنا شیانو پسې منډې وهم. نه ځان سره بې انصافي مه کوئ څارګر صاحب. زما په اند تاسې هم خپله ټوله هڅه کوئ. هسې هم هره شپه دلته راځئ. یو سړی له دې ډېر څه نشي کولی. یو سړی چې مېرمن ونه لري نور نو څه کولی شي؟ فکر کوم ویده شو. زما زمری زویه ویده شه. زما ګرانه دا واخله، اړتیا به ورته پیدا کړي. نه کېږي څارګر صاحب، ما باندې خو اضافي بار نشته. له لور سره مې یو ځای په دواړو پام کوم. واخله
نه بخښنه غواړم زه یې نشم اخیستلی. په اجازه مو زه ځم. بخښنه غواړم. د څه لپاره څارګر صاحب؟ ستا شپږم حیز ډېر قوي دی. اټکل به کولی شي. ښه شپه، په خدای دې سپارم. څارګر صاحب ووایئ. په ځان پام کوئ. ګرانه نازوليه، فکر کوم پلار دې څه هېر کړي. د افغانستان اسلامي بانک د ویسټرن یونین غزل شپه سبا شپه 11 بجې. الله الله. بله حلیمې څه؟ وشول چې زه هیڅ پوهه نه شوم. هغه کس ماسک اغوستی و.
څه ډول ماسک و زموږ له تورو ماسکونو نه و نه هغه ماسکونه چې په وحشتناکه فلمونو کې کاروي ډېره وحشتناکه څېره وه نور دې څه ولیدل حلیمې ها څه ډول جامې یې اغوستې وې او چېرته لاړه ها هر څه دومره سر وشول چې هېڅ مې په یاد نه دي چې څه یې اغوستي وو همدا چې کور ته دننه شوه زه یې په سر ووهلم بیا زه بېهوشه شوم د هغه تګ مې هېڅ ونه لیده بخښنه غواړم زه د باندې ځم شاوخوا ګورم نهه 40 مرکز ته لولو پاشا سیمې چې ټول شکمن موټرونه وځي هغه ټول ودروئ یو ماسک لرونکی شکمن کس او 3 میاشتنی یو ماشوم لټوو ټول ډېر پام کوئ سمه ده مرکز موټر دې ودروه څنګ ته ودروه ودرېږه مهرباني وکړئ پولیس امیر صاحب قسم کوم ما څښاک نه دي څښلی هو ښکاري دا بل کس څوک دی څوک دا یادوې دا زما ملګری دی کومه ستونزه مو لرله دا هم زما ملګری دی موټر نه ووځئ زر کوئ والې څه شوي ښکته شئ زر کوئ دا څنګه کار دی دې خوا راشه دې خوا راشه بیړه وکړه زر کوه هغه راښکاره کړه مهرباني وکړه امیر صاحب څنګه چې دې ولیده یوازې یو ماسک دی له دې سره مو څه کول ها یوازې ساتیري مو کول امیر صاحب ساتیري مو څه ستونزه کوله ده دا راکه مخونه مو واړوئ زر کوئ بیړه وکړئ هله توبه خدایه داسې کوي ها زر کوه حرکت ونه کې ته له ما سره شه زه څه وکړم هماته ودرېږه عجیبه ده خلاصی که مننه کوم باندې که موټر ته پورته شئ زر کوئ الله الله 940 مرکز ته په ګنل پاشا سړک کې په نشه حالت کې یو موټر چلوونکی درول شوی یو څو کس راولېږئ پوه شوم سمه ده لکه چې تا ډېر څښاک څښلي که نه بلې څوک یې خو تا موټر سم نه چلوه پلار مې د امنیتو بیړنۍ ډله کې کار کوي او نوم یې عاقف دی او په ډېر لویه ستونزه کې بند پاتې شوی ته څوک یې ها څوک یې هغه کس یم چې تېر ځل مې ښه وهلی وي غلی شه زوی مې چېرته دی اندېښنه مه کوه پلارجانه وګوره که د فاتح یو تار ویښتو ته زیان ورسېده څه به وکړې ها څه به وکړې څه وشول غلی شوې تا بې ځایه خبرې مه کوه زوی دې له ما سره دی د اوس لپاره خوندي دی خو د اوس لپاره دا هم ستا په لاس کې ده چې در کومه به خوندي وي ته غواړې څه ووایې کمعقله ها ته پوهېږې چا باندې امر کوې تا باندې امر کوم او د سړي په څېر باید زما هر امر ومنې پوه شوې اوس واوره
له دې خبرونه باید هیڅوک هم خبر نشي، هیڅ ملګری دې خبر نشي. سمه ده؟ که غواړې زوی ته دې ورسېږي زما لپاره باید یو کار وکړې. ووایه اوس خبرې وکړه، وروسته دې بیا هغه ژبه پرې کوم. بې ځایه خبرې مه کوه که نه موبایل بندوم. د هغې دندې لپاره چې تا ته یې درکوم زما زنګ ته په تمه شه. هو هڅه ونه کړې چې دا زنګ وڅېړې، ځان مه ستړی کوه، نه مې شي پیدا کولی. دومره هم کم عقل نه یم. که څېړنه دې وکړه زه خبرېږم بیا د زوی ته زیان رسېږي. زما په خبره پوه شوې؟ بلې بلې امیر صاحب مونږ څه ته په تمه یو. دننه کېنه کېنه. بلې کوهیله ته شاهد اوسه. دا سړی چې هر څوک دی زه یې خپل عدالت تسلیموم یې، که د ځان په بیه مې هم وي او یا هم زه پکې ووژل شم بیا به هم دا رزیل عدالت ته تسلیموم. صبر که صبر څارګر صاحب حلیمې تا ته یو خبره کوم، خو هیڅ کومه پوښتنه رانه ونه کړي. په ما باور لري؟ البته چې باور لرم. ښه نو د فاتحې د ورکېدو په اړه هیڅ چاته هم څه ونه وایي، سمه ده؟ خو ولې څارګر صاحب؟ حلیمې درته مې وویل چې پوښتنه ونه کړي. په ما باور لري؟ سمه ده، هسې هم تاسې خو یو څو ډلو ته خبر ورکړی و. هو خو هغوی نه پوهېږي چې دا زما زوی دی، سمه ده؟ څارګر صاحب څه خبره ده؟ هله دننه لاړه شه، په ځان پام کوه، سمه ده؟ ورځه. هله ممدوحه تا ته اړتیا لرم. کومې شمېرې سره مو چې اړیکه نیولې دوست؟ څنګه کېدای شي؟ کومې شمېرې سره چې تاسو اړیکه نیولې دوست؟